دو قدمونه الله ته ډیر خوښ دي. یو هغه قدم چې د فرض مانځه دپاره د کوره اوچت شي، د فرض مونځ دپاره اودسې کړی او فرض مانځلی اوچت شي، الله پې یوه نیکي ورکوي، یوه ګناه معاف کوي، یوه درجه اوچتوي. او دویم قدم چې د دې قدم سره برابر دی، ته خبرې تا هغه دویم قدم پیژنې چې د دې قدم سره په اجر کې برابر دی. ته به وایي چې سړی حج لځي، زوام نه. ته وایي چې سړی عمرې لځي، زوام نه. ته وایي چې سړی جهاد لځي، زوام نه. نبی علیہ السلام فرمایي دویم قدم چې هغه د دې قدم سره په اجر کې برابر دی، دا هغه قدم دی چې هغه د کوره اوچت شي د رشته دار د ملاقات دپاره. زم چې د رشته دار ملاقات وکم، زم نن ضرور تپوس کومه چې د کوره دا قدم اوچت کی چې زم ضرور کرا، یوه ګناه الله معاف کوي، یوه نیکي الله لیکي او یوه درجه الله اوچتوي. چې ته د کوره قدم اوچت کی چې زم ضرور ملاقات، زم نن د خور ملاقات له، زم نن د مور ملاقات له، زم چې دا رشته داران نن ووینم، زم چې نن تره ووینم. نن مونږ ته معاشره د تره څه رنګ ښکاره کوي، وراره د تره کرنیزي وي دا تربور دی او دا د دشمن دی. معاشره مونږ ته دا رنګ ښکاره کوي که نه، وایي دا تربور دی، دا دشمن دی. دا اختلافونه چا پیدا کړل؟ نبی کریم صلی الله علیه وسلم ناست، ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ سرناست مخامخ جبریل امین را. د نبی علیہ السلام تر رخکاره شو عباس رضی الله تعالی عنہ، چې هغه راغی نبی علیہ السلام خبرې په قلاره کړې. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ورته وروسته وایي تکلیف درته راغی ځکه دې خبرې په قلاره کړې؟ وی نه. وی ولې؟ وی چې مخامخ مې تره رخکاره شو، زما تره اسمان نه جبریل امین راغی، ما ته وی د الله حبیبه خبرې په قلاره کوه، ستا د پلار شاخ را ننوت. پیغمبر ته حکم دی چې د تره په مخ کې خبرې په قلاره کوه. نن موږ د تره سره څه حال؟ نبی علیہ السلام فرمایي عم الرجل سنو ابیه، تره د سړي چې دی دا په مثل د پلار دی، تره په مثل د پلار دی. نن زموږ د تره سره څه حال؟ تره ته موږ نن په څه حال ګورو؟ دا زموږ رشتې دي. هموږ ناست یو لیلة القدر کې دعاګانې غواړو، ټولو رشتې کټ کړي دي، رشتې کټ پرتې. تره نه پیژنو، ترور نه پیژنو. کس راغی نبی علیہ السلام ته وی انی اصبت ذنبا عظیما، ډېره لویه ګناه رانه وشوله، فهل لی من توبة، د توبې سلار شته دی؟ الله به مې وبخي، توبه به الله به مې وبخي. نبی علیہ السلام ورته وی هل لک ام، وی مور دې شته دی کور کې؟ وی مور دې شته؟ وی نه د الله حبیبه مور خو مې مړه ده. وی مور دې نشته؟ وی نه. وی هل لک خالة، وی د مور خور دې شته؟ مونږ